السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزانو د خپل خاورې حالات تاسې څارئ. دا وژنې، دا بمونه، دا ظلمونه د چا نه پټ نه دي. یو څه وخت دمه کوي بیا پیل شي. خبرې ډېرې دي، هر څوک په خپل فکر او نظر باندې غږېږي، خبرې کوي، خو په هیر مو نشي کله چې په خپله خاوره، په خپل وطن کې سړی په ګېډه موړ نه وي، خپل اولاد ته یو حلال خواړه او کالي پیدا کولی نشي، بچیان مو په خپله ژبه دینی او عصري زده کړې نشي کولی، لاسرسی ورته نه لري. او داسې نور په خپل کور کې وژل کېږئ، په بازارونو کې وژل کېږئ او معلوم نه دی چې څوک دی، نامعلوم دی. نو پوه شئ چې تاسې غلامان او خاوره مو غصب شوې ده. کني هر څوک په خپله خاوره، په خپل وطن لکه د شهزادګانو ګرځي، یا په مړه ګېډه او یا په نیمه ګېډه، او داسې زده کړې دا په ټولو هېوادونو کې دي. خو لکه موږ چې په خپله ژبه باندې زده کړې نشو کولی، لکه موږ چې د خپلې ژبې نه محرومه شو، د هر څه نه محرومه یو. په کورونو کې وژل کېږو، په بازارونو کې وژل کېږو. او زمونږ او ستاسې ژبور، شملور او هغه کسان چې واک په لاس کې دی، د بل دپاره خبرې کوي. کیسې ډېرې دي، ستونزې ډېرې دي، خو په هیر مو نشي چې نن بیا زمونږ په خاوره باندې یو جنګ جوړېدونکی دی، چې هغه جنګ به د مولایانو په جامه کې راپاڅېږي او دوه طرف ته به مولایان او دواړو ته به تور فوج وسلې ورکوي او دوی به پکې هیڅ مداخلت نه کوي او درانې او سپکې وسلې به وي او کورونه به په ویشتل کېږي او ځوانان به پکې قتل کېږي او همدغه مولایان به په جیچکو کې ناستي یا به په داسې ځای کې ناستي چې ډز به هم نه اوري، بچي به هم په هماغه ځای کې او ما او تا به پکې وژل کېږو، پښتانه به پکې وژل کېږي، زمونږ میندې خویندې به پکې وژل کېږي، زمونږ ژوي به پکې وژل کېږي، زمونږ بازارونه به پکې کنډر کېږي، زمونږ کورونه به پکې کنډر کېږي، ان تر دې چې جوماتونه به کافر شي، مدرسې به کافر شي، دا به په توپونو باندې سره ویشتل کېږي. او د دې اور به څوک وي؟ همدغه پښتانه به وي. لاس به د چا ور باندې وي؟ د هغه چا به ور باندې وي چا چې 15 کاله پښتانه ووژل او په خاورې اور بل کړی دی. خو یو خبره مو په هیر نشي، ای ولسه، همدومره بس دی، د ځان نه ژوي مه جوړوئ. هر څوک چې زمونږ خاورې ته جنگ راوړي هغه زمونږ دشمن دی، او داسې دشمن دی چې دشمن هماغه یو دی، په بل شکل کې درته رالیږلی. موږ خو ولیدل چې د زوی په شکل کې چې زوی په موږ راپاڅېده، پلار په موږ راپاڅېده، رور په موږ راپاڅېده، موږ یې ووژلو. دوی وروزل بیرته موږ په ووژلو. اوس په دا معامله در باندې را روانه وي
هر څوک چې زمونږ په خاوره باندې جنگ جوړي فساد جوړي هغه زمونږ دشمن دی او د دشمن روزل شوی دی الله مو ښاد و آباد لره ژوندي اوسئ یو اوسئ بیدار اوسئ ځانونه ژوي مه جوړوئ او سره یو شئ السلام علیکم ورحمة الله